اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د نهمې سپارې نهم درس دی او د سورة الانفال شاتمه سورت 14 شاید ورسره کولی شئ چې وګورئ او قابل د یادوري ده چې نهمه سپاره ختمه شوه. دا یې آخري درس دی. او متحیزا یا یوځای کیدونکی وي، وما رمیت او نوشتلی دی تا، موهنو سستونکې، یحول پردکیږي، فآواکم نو ځای درکړ الله تاسې ته، لیثبتوک لپاره د دې چې بندي کړي هغوی ته، الا مکاء وتصدیه مگر شپیلی او لاسونه پړکول، فیرکمه مفهوم ده نو راټولوي هغوی، یعنی مفهوم هغوی ناپاکان، راټولوي ناپاک یا هغوی. فقد مضت نو په تحقیق تیره شوې ده. امید دوستان درس مزه شوی نور سره شیر کړئ. الله مرش